السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشه ګران دوستانو، خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو موږ تاسو څنګه کولی شو چې په خپله ګوشي کې تاریخ جنته جوړه کړو. نو دوستانو د دې لپاره ما نن یوه ویډیو درته جوړه کړې ده. خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو خوښه شي او تاسو په دغه طریقه سره وکولی شئ په ګوشي کې مو تاریخ یا جنته جوړه کړئ. دوستانو که چیرې تاسو وغواړئ چې په خپله ګوشي کې تاریخ یا جنته فعاله کړئ، نو تاسو کولی شئ چې په ګوشي کې په ډیره اسانه طریقه سره هم جنته جوړه کړئ او هم درې تاریخه د تاسو په ګوشي کې موجود وي. دوستانو هم تاسو کولی شئ چې په خپله ګوشي کې هم شمسي او هم قمري او هم میلادي تاریخونه درې سره د تاسو په ګوشي کې فعاله شي. په ډیر اسانه طریقه سره به ان شاء الله تاسو دغه کار وکولای شئ. دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د دې نه ته مخکې ویډیو شروع کوو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او زنګوله باندې هم کلیک وکړئ ترڅو زموږ هر نوې ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. دوستانو تاسو به داخل شئ د ګوشي صفحې ته. مو کله چې د ګوشي صفحې ته مو داخل شوئ دوستانو تاسو به د ګوشي په صفحه کې پروشګاه پیدا کړئ. کله چې تاسو پروشګاه پیدا کړه دوستانو زما پروشګاه دغه ده، تاسو په خپله پروشګاه باندې هم کلیک وکړئ. کله چې تاسو په خپله پروشګاه باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته به دا رقم صفحه راخلاصه کړي. په دغو سر کې باید تاسو جستجو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جستجو باندې کلیک وکړو نو تاسو به دلته ولیکئ تبدیل د تاریخ. تبدیل تاریخ مو چې کله ولیکلو دوستانو نو تاسو به کلیک پې وکړئ، داخل به پروشګاه ته شئ. کله چې تاسو کلیک پې وکړو دوستانو تاسو ته به دا رقم برنامې راخلاصې کړي. دوستانو تاسو وینئ چې ما ته یې دومره تبدیل تاریخ راواړول چې حساب یې نشته. دا ټول تبدیل تاریخ دی، خو نه دا ټول ما نه دي استفاده کړې، ما خپله سې استفاده کړې ده. دغه د سر برنامه 2.5 کاله کې زه خپله استفاده کوم. ډېره ښه ګټوره او ډېره ارزانه او ډېره ښه برنامه ده، ځکه پرته له انټرنیټ هم کار کوي. دوستانو زه د دغې برنامې لینک هم ورکوم په یوټیوب کې، تاسو له یوټیوب هم کولی شئ چې مستقیم یې ډاونلوډ کړئ. دلته بیا هم نه غواړي نه هم په عذابوي نو تاسو به په خپله برنامه باندې کلیک وکړئ. دوستانو کله چې تاسو په خپله برنامه باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به یې نصب کړئ. دوستانو دغه برنامه ما تر مخ نصب کړې ده، زما په ګوشي کې سته ده، نو تاسو به هم له دغو باندې به کلیک وکړئ، تاسو به یې په خپله ګوشي کې نصب کړئ. دوستانو دا برنامه ما ته مخ نصب کړې ده. ځو برنامې ته. دوستانو دغه برنامه زما دغه ده، ما ته مخ را نصب کړې وله نو زه په برنامه باندې کلیک کوم، تاسو به هم په خپله برنامه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې برنامه باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو ته به دغه برنامه راخلاصه کړي. کله چې دا برنامه تاسو ته راخلاصه کړه دوستانو تاسو په دغې برنامه کې هره ورځ هره دقیقه هره ثانیه تاسو کولی شئ چې درې تاریخ کې وګورئ، یعنی شمسي میلادي قمري. دا درې تاریخ هره ورځ تاسو کتلی شئ کې هره ورځ تاسو کتلی شئ، ولې پرته له انټرنیټه، ځکه انټرنیټ نه غواړي او کوم مصرف چې تاسو کوي. ځینې خلک دا ځایي چې انټرنیټ کار نه کوي یا انټرنیټ لاسرسی نه وي ورته، نو تاسو دغه برنامه پرته له انټرنیټه هره ورځ تاسو ته دقیقاً حال وایي او ښه کار درته کوي. دوستانو دغه برنامه چې کله تاسو سفر خلاص کړل دغه برنامه تاسو په ګوشي کې مستقیمه خلاصه شوله، یعنې اتومات فعاله شوه ستاسو په ګوشي کې. دوستانو زه اوس له برنامې نه وځم دې باندې. دوستانو اوس به صفحه راکش کوي. زما برنامه چې کوم تاریخ مې فعاله کړی زما برنامه دغه ده، وینې سمدستي مستقیم فعاله شوله، اتومات فعاله شوله. نن پنجشنبه ده د 1399 د 14 تاریخ ده د 12 میاشتې دغه ده، وینې 2 تاریخ ما کې فعاله کړي ولو. دغه 2 تاریخ زما په ګوشي کې مستقیم فعاله شو. هره ورځ دغه 2 تاریخه پرته له انټرنیټه زما په ګوشي په صفحه کې راته ښیي. دوستانو زموږ نننۍ ویډیو هم دومره وه. خدای دې وکړي چې تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي او